غلط فیلمونه او غلط تصویران دا داسې ګناه ده که نه چې د دې اثرات د آخرت نه مخکې په دنیا کې راښکاره کېږي. بې برکتي د ژوند، د مخ نه د نور ختمېده، بدن کی بیماریانی، مال ختمېده، او څنګه چې ته کې لکه حدیث کې راځي ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ځان پاک ساتئ چې ستاسو ښځې ځانونه پاک ساتي. ته چې څه چل ول کې که نه دقه شان به په کور کې ماحول جوړ شي او داسې پسې بیا ځه. نو زه دلته په دې دلایل نه بیانوم چېرې دا کار حرام دی، خو موږ بېشماره ځایونو کې په دې باندې خبره کړې، خو دا ډېره خطرناکه ګناه ده. ګورې دا نور ګناهونه چې دي دا بیا هم سړی پرېښودی شي چې لږ کوشش وکړو. دا ګناه چې مضبوطه اراده دې نه وي که نه او د الله نه په خیره نه وي نو د دې ګناه پرېښودی دا ډېر ګران کار دی. که چې دې نه نشه جوړه شي ده ته د هغه وخته پورې سکون نه میلاویږي چې څو پورې ده فحاشي نه یې کړي، څو پورې ده د پردو جنکو سره رابطې نه یې کړي، څو پورې ده د جنکو تصویران نه یې کتلي. او بله خبره ډېره اهمه، اول خپل ځان ته کوم بیا تاسو ټول نصیحتونه زما ځان ته هم دي بیا تاسو ته چې الله چې د باندې کومه پرده راچولې ده که نه په دې مه دوکه کېږئ. که ستاسو دا خیال چې په ما خو الله پرده راچولې ده زما چاته څه پته لګي او د دې د لاسه طریقې په دې ګناهونو کې ورننوځو ته دوکه شوی. که دا پرده ده نه الله یو ورځ اوچته کړه که نه یو ورځ نو قسم مې دې په الله څوک به رسره لاسونه میلاو نه کړي. شکر د الله ادا کوه چې دا پرده ده نه اوچته نه کړي او دا ګناهونه مه کوه. موږ په دې پردې سره دوکه شوي چې یاره موږ که څوک ډېر الله والا خلک کېږو زموږ چاته پته نه لګي. دا خو د الله په لاس کې ده. داسې دا پرده د انسان نه اوچته کړي چې دنیا ته داسې ښکاره کړي تپوس یې مه کوه. نو په دې مه دوکه کېږي چې یاره په ما پرده پرته ده. بله خبره د دې مخلوق نه چې څومره حیا کوي او یریږي که نه د دې نه زیاته او زیاته او زیاته د هغې الله حقدار دی. چېرې موبایل کې دا شی اکثر به کې داسې چې مجلس کې کښېني دا زر به پکې تلاوت ولګوي او داسې ځان به تقوادار کړي او ځان به ښه سړی کړي او ځان به وایي مونږ خو یو پکې دا ګورو او مونږ دغه ما پرېږده او بل پرېږده او بل پرېږده. مونږ ته که د هر څه پته ولګي جدا خبره ته د الله نه نه شرمېږي. او ځکه ما څو څو پیرې د ملګرو ته دا خبره کړې ده چې را بعض کسان پکې د موبایل دا هسټري زر ډیلیټ کړي چې دا څوک وینه نه بې سواله څوک چیک نه کړي چې تاریخ راووځي چېرې ده څه څه کتلي. دا هسټریانې پرېږده که دا راوځي هم دا د دنیا شرم دی، لږ شرم دی. کومه هسټري چې د الله سره پرته ده هغه به څنګه ډیلیټ کړې د هغې به څه کړې او چې هغه الله راښکاره کړي د قیامت په ورځ د ټولو مخلوقاتو مخکې د هغې سره به څه کړې هغه شرم سره به څه کوې. نو داس یعنی د یو انسان کچه سوچ دی چې مخلوق او مخلوق پرېږده د دې مخلوق د خالق نه حیا وکړه.